ربیع الاول مبارک ورځ موږ ته د ټولې نړۍ د سردار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د مبارک ژوند، سیرت طیبه ښوونې او اسوه حسنه د یادولو په خپل ژوند کې د عملي کولو پیغام راکوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند د ټول انسانیت لپاره د سولې، مینې، ورورولۍ، زغم، صبر او ښه اخلاقو بشپړ مثال دی. تاسو د انسانیت لارښود او د الله تعالی وروستی نبي یاستئ او ستاسو څخه وروسته به هیڅ نبي نه راځي. ربیع اول موږ ته دا درس راکوي چې د میلاد منظور اصل موخه یوازې د خوښۍ چلولو کول نه دي، بلکې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت درکول، ستاسو سنتونه عمل کول او ستاسو د تعلیماتو په عملي ژوند کې پیل کول دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانانو ته د قرآن کریم د لارښوونې په بنسټ د عدل، رحم، محبت، ورورولي او ښه اخلاقو درس ورکړی. که مسلمانان د قرآن کریم په لارښوونه عمل وکړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت او کردار خپل کړي، نو په دنیا او آخرت کې د بریا لاره به ومومي. د 12 ربیع الاول په دې مبارک ورځ باید موږ د عزم وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه، سنتونه او مبارک تعلیمات په خپلو کورونو او ټولنو کې عام او خپل کردار او عمل به د سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم رڼا سره سم جوړو. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سیرت زموږ لپاره د ژوند مشعل دی او ستاسو پر سنتو عمل کول د دنیا او آخرت د حقیقي لاره ده.